سره جماعت کی کتابونه دي چا وقف کړي دي جماعت ته پاره دا بل جماعت ته موږ وړی شو که نه چې دې جماعت نه اوچت کو بل جماعت ته ویسو هلته کېږي او دا کار څوک کولی شي یعنی چا دا ذمهواري ده چې دا کار کولی شي الجواب اصل دا دی ګوره اصل دا دی چې د یو جماعت دپاره خاص جماعت دپاره څه شی وقف شي درته بل ځای ته نشي وړی ځکه چې دا مالک وقف کړی دی دپاره دی چې دا به د دې جومات دپاره وي نو نه دي روا چې ته د دې جومات نه بل ته وباسي او دې کې به ته نصیحت ذکر کوم او فایده هم د تنبیه ده دا بعض ملګري د دې جوماتونو نه قرآنونه وړي او دا به ما سره ډېره کړي او دا به کلي ته ولېږم او دا به پلانۍ له او پلاني له ولېږم دا ګوره نه جایز بعض داسې کوي په دې حرم مکي او مدني کې هلته هغه وړې وړې کرسۍ پرتې ناستې دپاره دا وباسي بهر ته ځان سره یې ویسي او شا قرآن ځان سره هلته موږ لیدلي دي ځان سره یې تیلې کې قرآن اچولی او روان حالانکې په هغې باندې مهر هم لګېدلی چې دا وقف دی د حرم دپاره دا ګورې حرام دي وایي د جومات امام وایي چې ویسه د جومات د امام سره د اختیار نشي چې تالی درکوي دا د الله په نوم وقف شوی دی د الله په نوم چې یو شی ورکړی شي که نه یو ځي دپاره بس دا دغه ځي دپاره دی ستا دپاره نه چې تا جیب ته قرآن اچولی او روان یې زه قرآن وړم وقف شوی قرآن موږ خو تا نه دا امید ساتو چې ته دوه درې قرآنونه ولې تی کېدي راته دلته نو هغه چې چا یې ښودي هغه رانه وړي دویمه مسله بیا دا ده بعضو محققینو علماو اجازت ورکړی دی چې جومات دپاره څه شی وقف شي یا د بل ځای هر شي دپاره چې صرف جومات نه دی ته دغه شی د دغه ځای نه اوچتولی شي بل ځای ته یې وړی شي خو په یو شرط دا دی چې دا به بل جومات ته وړي ځکه چې سړي جومات دپاره وقف کړی یوه دویمه هلته به فایده د دې اولني جومات نه ډېری کله داسې وشي لکه یو جومات ته یې شړ شو لکه علاقه خلک لاړو کورونه خلکو خرڅ کړو لاړو جومات شړ پاتې شو او دې جومات دپاره چا کتابونه وقف کړي مکتبه پکې او د دې ځای نه دا کتابونه اوچتوي داسې جومات ته وړي چې هلته خلک ډېر راځي دا اوس یعنې غوره ځي ته دا وقف نقل کول دي نو داسې حالاتو کې بعضو محققینو علماو دا فتوه ده چې جایز دي